أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم. ډیر محترمو د افغانستان اسلامي امارت مشرانو، وزیرانو، علماء کرامو او راغلو مجاهدینو، میلمنو او د ملي ټلویزیون ټول کارکونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسته د هغه نه د مرحوم امیر المؤمنین لا محمد عمر مجاهد رحمه الله په باره کې صرف یو دوې خاطرې که زه درکه خاطرې خو به ډېرې وي، خو هر چا چې د هغه سره ژوند کړی دی لکه د هغه چې څنګه قاعد و د هغه دا ژوند هم عجیبه و. که دا وایم چې د هر مسؤل سره د هغه یو جلا برخورد و، د یو عالم سره د هغه جلا ناسته و، یو ملګري سره بیا د یو ملګري په شکل به ژوند کاوه. تر ټولو هغه څه شیان هغه مهم ټکي اول ووایي چې هغه ته ډېر هغه څه کیدای شي هغه یو ټکی یو نیم ټکی پای کې پاته سوی. ډېره غټه مهمه خبره خو په هغه وخت کې دا وه چې موږ ډېر ځورېدلو د امارت د راتګ نه مخکې د ده دغه پاڅون و د دغه میدان ته د راتلو نه مخکې موږ په ډېر غټ تکالیفو په دې مدرسو کې اوسېدلو چې موږ انجمنونه کول، غونډې مې کولې. ډېر ارمان مې دا و چې کله څنګه به وکړی شي د علما کرام، طلبه کرام، مجاهدین که یو وحدت راسي دغه دربدرۍ ورکې سي، یعنې هغه شیان پټ نه دي. په هغه وخت په تنظیمو کې هم علما وه، هم طلبه او مجاهدین وو، خو بیا هم مابین کې به جنګونه کېدل، خلک به مړه کېدل، فتواې به سره لګېدلې او خپل به داخل کې نور د اتفاق لپاره هم ډېر کار به کېدی. خو دا مسله ډېره ګرانه وه. حتی مقولې غیر صحیح مقولې به ویل کېدلې چې پر دې اتفاق کړی دی چې نه متفق کېږو. دا شاید د دې څه و چې د خلکو مایوس و چې دا کار یعنې نه کېدونکی دی چې علما، دیني طبقه، طلبه دا دې سره د ټولو وحدت یې سره راسي او غږ یو ځای سي. دې ته باید متوجه سو. دا ډېره مهمه نقطه ده د امیرالمؤمنین مرحوم په ژوند کې، یعنې د ډېرو کارنامو نه دا ډېره غټ مهمه نقطه ده چې په دغه نږدې په ده په ماحول کې داسې تېره سوې زمانو په دې کې دغه وحدت د دې خلکو راتل ډېر ګران مستحیل بلل سوی و. او الله پاک د ده په توسط سره هغه په یو داسې ساده زندګي په نه ډېرو دلایلو لکه شیخ صاحب نور علما وفرمایل او دغسې هم وو، په نه ډېرو دلایلو په دغه باندې بلکې د زړه مسله وه چې څوک به راتلو د ته باور وکړه د دې اووه تنظیمونه هغه خلک چې حق ته مایل و راوتل به دلته به یو ځای کېدل. تر ټوله غټه مسله دې ته باید سوچ وکړي چې دا څنګه د دې علماو څنګه هغه کسان د دې نه مخکې پروفیسران وه، د هغوی سره بودیجې وې، د هغوی سره ژبې وې، د هغوی سره دلایل وه، د پښتو خطبې به یې عربي ته اړولې، عربي به یې پښتو ته اړولې، په دلایلو به یې د بل ملامتول، په خطبو کې به یې پر بل باندې ردونه کول. په هسې څوک ټول جمع نه سو، نه چا سره جمع کړی سو، خو ده په یو خالي ساده چې کله پر یو ځای ودرېږي څو خبرې به کولې، دا ټول به هم ژړله او دا ټول به هم او د ټولو تنظیمونو په خوا یې دا خلک راوتل. په یو تنظیم کسانو یو وخت ما ورته ویل زه ښه خبره یم چې دا کسان چې ماته ده ښه، خو د خلکو بیا همیشه نارې وایي چې والا هغه یې مالته وروسته. زه پوهېږم چې دغه خلک راځي دا به راوځي دې تنظیمونه، هغه خلک دغه تنظیمونه راوته تر نن هم په دې امارت کې کار کوي روان دي. ځکه هغه اوله ورځ د جهاد په نیت په دغه تنظیمونو کې سوي وو. کله چې مایوس سو غریبان، دوی مایوس وو دغسې یو حالات څخه نتیجه نه سوه، نو بیا داسې یو مرجع کتلی چې داسې یو مرجع چې هغه اسلامي نظام راولي، نو هغه ته ټول منتظر وو او ټول هم راوتل. دا اوس چې د چا اراده وه. دا ډېر مهم ټکی و په هغه کې چې د دغو خلکو وحدت داسې راتلل په افغانستان کې د ټولو علماو، د مجاهدینو، د طلبه کرامو. دا په هغه وخت کې یقیني یم زه یو طالب هم په یو مدرسه کې چې هر ځای به د روز ما یو ارمان درمانونه هم دغه و چې څنګه به وکړو چې یو وحدت راغلی وای. په پېښور کې د اهل سنت والجماعت نامه لاندې وې، په کوټه کې وې، دا شیان وو، اما حقیقي وحدت نه و. ځکه په هغې کې هره ټولنه به هغه به یو تنظیم سره وابسته وه، دغه تنظیم تر اصولو به نه تېرېدل، نو بیا ګټه هم نه کوله. ځکه شی نه پر مرتب کېدی، جلسې کېدلې، غونډې به کېدلې، خو یو معنوي او حقیقي شي ته نه سو راوتلی، ځکه هغه بیا هم تقسیم و. دا ډېره مهمه نقطه په هغه کې وه. نور چې کوم ډېرې خبرې ورته ول نه غواړم، د ده کوم د ژوند خاطرې وې ما ته ویلې د ده دا مالي سیسټم د ده باور پر دې ملګرو یو عجیب و. مالي سیسټم یوه واقعه به درته ذکر کړم. نن یو چا ټلیفون وکړ، وایي زه د شهید ملا خلامه د خوند ورور یم. نو تر اوسه ټلیفون ورسره کړی نه، خوشحاله ټلیفون ورسره وکړي. دی بندي سوی دا شهید ملا خلامه د خوند په دې شمالي کې د خط مسؤل و، بیا ونیول سو، دښمنانو ونیوي، بندي و. بیا چې کله رایله سو نو مرحوم امیرالمؤمنین شپږ زره کالدار یو ته یې بغات ورکړي وایي چې ته راډو غړي رانیسه. هغه په راډو غړي په دې باندې کېدل. ګاراډو غړۍ یې رانیولې، هغه چا پیسې ورکړي، هغه سړي پیسې نه وې اخیستې، غړۍ یې رانیولې وه.
ما ته ساعت راکړي وایي دغه نخله ما د خون ته دغه ورکړه مرحوم ته دغه ساعت یې رانیولي د پیسې چې پیسې یې نه دي اخیستي نو هغه پیسې یې بېرته ورسره راکړلې سړي پیسې چې راکړلې هغه غړي مرکاسات رشید نخله ما د خون ته ورکړې پیسې مې په جیب کې واچولې کله چې کندهار ولاړم چې د امیرالمؤمنین صاحب سره ملاقات وسو نو وایم چې هغه دغه خو مې ورکړې هغه ساعت مې هغه ته ورکړې ملا صاحب څو پیسې یې ما ته راکړلې شپږ زره کال درې چې تا ورکړي وې هغه چې ته په خبر یې هغه ما واخیستلې وایي یا ولاکې واخلې هغه پیسې وایم نه ولاکې هغه ولاکه درکړم هغه ما اخلي خو ګړي ورته رانیولې نو باید پیسې ته څه کوې خو لکه د انډیوالي انداز داسې دغه ما پر ټینګ شوم یا ولاکې بل شی کې درله کړي خو چې دی په دې پوس دی اخر نه راکوي ما ته ګوره وایي دا زما شخصي چې ته د علاقه زه ته پیسې نور درکوم دا پیسې چې ما کړلې دا رښتیا هم داسې وګوره دی نو چې سره پیسې نه وې د ده بیا دغه ته راځم مالي سیستم دغه ته ملګري ناست دي د سره اوسېدل وایي دا پیسې ما شخصي وکړي د جیبه څه ده په دغه جذبه چې هغه رایله سوی مجاهد و د بیت المال د پیسو بغیر نه په خپلو ورته رانیولي وو هغه پیسې داسې ما ته وایي چې درته پیسې درکوي او کله چې بیا پیسې بیا نور ملګرو ته ورکولې هغه پیسې د امارت پیسې هم داسې نه وې چې د یوه ځای بیا راکولې هلته به مختلف صندوقان پراته وه چې څوک یې حج د لېږي هغه څه بې جلا څه ورکولې چاته چې به یو څوک د بل حاجت وي هغه به جلا ورکولې دا پیسې چې ده ته راکړي هم د کوم مطلب دپاره به راغلي وي ده به جلا نګاه کړي وې ما په یاد چې داسې کله مرجوس به کله کله پیسې راکولې چې ځای به وچېنه هغه څه یې مور کړه دا بله ځای یې ورکړه یعنې په هغې هم دومره فرق کوي نو هغه مسله چې کوم دا شیان د دوی سره چې ملګري دلته ډېر ملګري دلې ناست دي دا خو د هغه د ملګرو سره کوم د ملګرو چې وفرمایه چې دا پیسې څنګه په خپل لاس کې سخي وو هغه دغسې و چې دغه پیسې به کله کله سړي ویلې تا به دا ویلې چې دا د یو ډېره پاخه ډېرې پیسې روانې خو نه به وې اما پر مجاهدینو یې نه سپمولې ځکه نظام هغه د نظام دپاره د نظام په تقویت باندې بنا کېدل هغه د نظام تقویت پر دې باندې بنا کېدي مجاهدین په دې باندې له خپل ذریات پره کوله بله مسله د هغه دا چې راسي که په ډیپلوماسي او په سیاست کې وایي چې کله د مزار پیښه وسوه ایرانیانو ډېرې منورې کولې ډېر په غوسه وو یقیني تیارې هم دې خواته کله کله بیا بارډر ته رانږدې کړلې حملې نورابې هم ویلې هلته په هغه وخت کې زموږ سره تقریبا د دوی څو ډریوران او څو موټران په مزار کې نور ونیول سوه نو موږ هر وخت هغه کې هلته کار روان و دلته دوی ډېرې منورې کولې هر څه خطر د دې هوښیار دلته په جنګ وموښلي په هغه خوا کې نو مرحوم الله صاحب څه کول بیا به له کسان څو کسان دي تاسې برابر کړي 10 کسان او 10 موټروانان او 10 موټران دا سره برابر کړي بیا به په دغه سختو شپې کې داسې به یو 10 به ودې ته ورکړه بیا به دغه ګروج مسله به راګرمېدله دا دغه تقریبا 40 که څو په هغه وخت کې اوس دغه کې دقیق شمېر یې خو تر دې نه کم نه وه دا یې ټوله په څو جوپو باندې د سپرلر لږ ورکوله چې دا مسله سړېدله چې دې ارام کړه او ساړه یې کړله او بل یې دا ګوره په یوه ورځ هم ورکولی شو ما پام ورته ما په خدای په هغه وخت کې ویل سخت ډیپلوماسي په خدای ورسره وکړله او بل یې دا نه غوښتله چې د خپل یو ګاونډي سره په عمومي مسله باندې په جنګ اخته شي احتیاط په دې کې وکړي او دوی په دغسې په دغه لږ لږ باندې ورېله کولو باندې دا مسله ورزده کړه د هغو د غوسه خو سړه سوه اخر او معلومات هم وسو هغه مسله چې وروسته بیا دا چا وژلي و څنګه وروسته هغه جدا مسله وه نو دا هغسې یو حالت و حکمت چې به کله په شي کې کاوي کله به یو ځای رالی بل ځل یې پوښتنه په شمال کې و مجاهدین ډېر ژمی و یخ و د تخار په لور باندې دغسې د غرنۍ سیمه یې ونیوه تخار په خوا باندې حملې شروع کړې ما هغه وخت شمال کې هم ما سره بیا دغه رابطه مې اسانه وه سبټلیر ټلیفون به راسره و نو معلومه صاحب دا چې تا په څنګه وخت کې ودا شین یخ وګوره دا مجاهدین په دغه باندې تا ور امر که تخار کړو خو څومره مخکې هم داسې یوه نه نیول کېدی هغه ګرمي به وه موسم به برابر و ده به یو لفظ ویل برادره ما ته یې برادره په دې هم نه کړي چې دغه په نسم د تخار مجاهدین ناست خدای نخسته هغه پلت ونه سي یا یو کارونه یې خراب نه سي یا داسې یو دغه واقع نه سي ما په دغه کې دوی مشغوله اوسېږي او د خپل دغه یې رواني دغه پلته و د یو دغه نه وژغورل سي خدای نخسته په ښارو کې پراته دي چې با یو شي اخته یې ښه دی ته به ورکړو په خدای په هغه ځل کې تخار ونیول په همدغه په ونیول ما سبحان الله ته وګوره د ده کم نیت ورته کړی و د مجاهدینو دغه دپاره چې خدای ناخسته مجاهدینو ته یو څو ګوته ورته ورنسي یا په ښارو کې دغه یې پراته دي غفلت ونه کړي نیت یې پکې هغه و په همدغه پلا باندې تخار پسې ونیول نو ډېرې نورې داسې واقعات چې چاته موږ اورېدلي یا د کوم وخت ورسره تېر کړی دي کله دلته ملګري ناست دي او پر ولس باندې تترحم یو ورځ داسې ورننه وتم چې د مازې ورتلم دا ملګري په دغه کې اخوندزاده صاحب خو ناست و نو چې نور به ملګري به هم چا دلته وه یو چا ټلیفون ورته راوکړي زه لا کښېنستلی نه وم وایي ملا صاحب ته وایي ورته موږ دغه د شالمار میله بندوو په د ارغنداب کې زه چې دا ورننه وتم نو بس دا لفظ مو واورېدی نو بارم کله کله چې خوشطبعي مو ورسره کوله یاره ملا صاحب د افغانستان خو بیخي د پاتې کور ځینې جوړول غواړي ولا ښه دلته خو خبره واورېدم د خبر نور خبره ونه که دا تلیفون چې ټول ورته ویلې وایي ولې بندوي وایي دلته یې ډبې راوړي د شلمبو ډبې داسې وایي لکه بیخي سرو ته یې نږدې کړي دي داسې خوند پکوي وایي دوی باره ورته وایي دا ته خدای بندګان وایي وګوره خو خلکو خو دا ډبې بندې کوي نو وایي میله ولې بندوئ وایي دا د لرې ځایه خلک راغلي دي د وطنو راشو سوي دي دا ټول خلک خوابدي کوي وایي په خدای باور کوم داسې دا خبره لم شو کوي ولا که راسه پر زور سي
په خدای چې همدا ویلې یا ولاکه دا مطلب وشي پر دا وظیفه چې دا رقم نه پرېږدم یعنې ته باید حکمت وکړې دا ملګري ناست دی نیسه ده یعنې هغه شیان چې ده ویله په انسانانو کې خو موږ داسې یو چې موږ ته د الله هدایت چې موږ ته وکړي موږ خپل امیران همیشه تنګړي دي او هر چا څه تنګ سوي یوازې د ځانه څه غواړم خدای دې معافي راته وکړي که داسې یو شی سوی وي هغه یو نهایت چې معتدل انسان ته په خدای باور کوې ورځ ما ته په یو مسله کې وویله ما دا مسله داسې د ملا صاحب په جزا کې دا شروع وایي اوس سړیه تو خو هلته اوس ځان ته وایه وایي ما ته راشي وایي کافر شوې دا اوس ته څه کوې موږ دغه دپاره راغلي یو او اخري ورځ ګوره د ډېرو ملګرو په یاد ده ول څه سواس وسو چې هلته ما ته به مو ویله چې موږ به لږ ارام سي لږ نرمي کوي د ولس سره نه تر ټولو مخکې ولې تاسې غلي وایي تر ټولو دغو ته غوسه په خدای راتله نو د خدای په خاطر که څوک یي نظام چې موږ باید داسې واوسېږو چې خپلو عمراو ته هغه څه مشورې ورکړو چې هغه د نظام د ټینګښتو د پایښت سبب ګرځي نه دا چې خدای ناخسته ځان ښکاره کوم چې زه تان ترجیح کوم یا یو بل څه بغیر اخیستی وي زه پر هغه باندې داسې یو دغه ورکوم یعنې په هغه ور کې د ده مزاج وګوره څومره معتدل و او داسې به خدای ما ته ویل دلته راته کښېني وایي کافر شوې اوس وایي دې ته څه وایې زمړي دا هغه څه نه چې زه د ځانه وایم دا واقعیتونه دي هلته نو دا ځکه درته ویل چې الله پاک موږ ته یو پېر کال راکړي او موږ په ټول باندې دغه وکړو خپلو عمراو ته الحمدلله هغه عمرا دي دغه نظام باندې دغه نه زموږ ستاسو دپاره یوه ورځ یوه شپه تېرول د بل په ملک کې قسم په خدای تر یوه کال هم بهتره دي اسلامي نظام قایم دی هدی چې لا شرقیه لا غربیه هغه نن دلته ده نن لا شرقیه لا غربیه دلته ده د دې بل ځای کې راوشي یو څوک درته هغسې چې نه شرقیه نه غربیه اسلامي نظام قایم وي نو راځئ چې د نظام د ټینګښت لپاره مشورې ورکړو راځئ هغه مشورې ورله ورکړو چې هغه د ولس باندې د ترحم وي راځئ هغه مشورې ورکړو چې ولس په غېږ کې ونسو نو راځئ هغه لارې چارې ما اصلي دغه هدف دا دی چې د خپلو عمراو هغه څه باید عملي کړو چې په دې کې مې لیدلي دي د هغه مشورې باید که موږ تاسو که مسؤلین دي په ځان کې عملي کړو او که یو بل ته مشوره سره کړو هغه مشورې ولو چې هغه د نظام د پایښت د ټینګښت دي نن بیخي مهم یو شپې ورځې زموږ لپاره ډېر مهم نظام دی او ډېر مهم حالات دی او ډېر مهم فرصت دی دا ټول په نظر کې نیولو سره هغه لارې چارې ولټو چې ولس ته ځان کړو او په ولس باندې ترحم هغه ترحم ولرو که زموږ عمرا چې لري نو خبره ډېر نه اوږدم هغه د ده خاطرات یقیني ډېرې ستا ځکه ډېر وختونه تېر شوي دي الله دې رحم ورباندې وکړي او د الله نه غواړم چې په ورځ د قیامت باندې موږ او دی همدا ټوله جنت فردوس الاعلی ته داخل سو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین